بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلیم پر تن وي. مرګلو نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم د معمول مطابق. نو مرګلو تر اوسه پورې موږ چې کوم درسي لړۍ پیل کړې دی د یو څو ورځنۍ هغه خاص دی کوټیډ او ریپورټډ سپیچ په هکله دی. لا تر اوسه موږ کوټیډ او ریپورټډ سپیچ یا ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ چې دی خلاص کړي نه دي، ځکه چې دا نسبتا وبخښئ مرګرو چې یو زنګ راغلو مسنجر ته. سمیر وبخښئ که ما خبره اورئ ګرانه، هغه ته مسنجر ته زنګ مه وایئ چون زه لایف راغلی یم او په دې اساس لایف اخلالېږي، قطع کېږي. مرګرو نن تر اوسه پورې موږ درسي لړۍ د همدې درسي لړۍ په تسلسل کې کوټیډ او ریپورټډ سپیچ ته داخل شوي یو، چې کوټیډ او ریپورټډ سپیچ نسبتا انګلیسي ګرامر کې پیچیده موضوع دی او د هغې پیچیدګي د دې لامل شوي چې موږ دغه درسي لړۍ او دا لیکچر یو څو ورځې وغځوو، په عیني موضوع باندې راوڅرخو، ځکه چې دا موضوع لږه موږ احتیاط په دې کوو چې دا موضوع دومره مهمه نه دی ولې پیچیده دی. په دې اساس نو موږ یو څه وخت مرګرو په کوټیډ او ریپورټډ سپیچ باندې خبرې وکړې. یو د هغې کې دا و چې اول ما درته وویلې چې طرز درته وښودو چې څنګه کوټیډ یا ډایرکټ سپیچ څنګه ولیکو، د هغې طرز هغې سره بلد شو. بیا مو دې باندې خبرې وکړې چې څنګه کوټیډ سپیچ ریپورټډ سپیچ ته چینج کو. نو هغې کې په څو مواردو مو خبرې وکړې. یو دا چې اول مې درته وویلې چې په کوټیډ سپیچ کې کله چې یو جمله په کوټیډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ کې وي او ته انډایرکټ سپیچ ته هغه چینج کوي نو طبعا ټینسونه فرق کوي، چې په هغې کې موږ ویلې چې سمپل پریزنټ ټینس سمپل پاست ته تغیر کوي، سمپل پاست پاست پرفیکټ ته تغیر کوي، پاست پرفیکټ په خپل حالت ځکه پاتې کېږي چې پاست پرفیکټ نه پورته بل پاست نشته. نو همدا پاست پرفیکټ په پاست پرفیکټ کې. بل مې چې پریزنټ کنټینیوس به پاست کنټینیوس ته بدلېږي، پاست کنټینیوس به پاست پرفیکټ کنټینیوس ته بدلېږي او پاست پرفیکټ کنټینیوس په خپل حالت کې. همداسې مې ویلې چې پریزنټ پرفیکټ به پاست پرفیکټ ته بدلېږي، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس به پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته بدلېږي. دې باندې او دې تر څنګ ما درته ویلې چې ویل یا فیوچر ټینسونه چې دي مثلا چې هغې کې ویل کارول کې ویل به ورډ ته بدلېږي او کین به کورت ته، شل شورت ته، می مایټ ته او هاف ټو او هاس ټو دا به دواړه هټ ټو ته بدلېږي، مست به هم هټ ټو ته بدلېږي، اټو به خپله اټو حالت کې. دغه موارد ما درته وویلې. دې تر څنګ یو بله برخه باندې موږ خبرې وکړې مرګلو، هغه دا چې پروناونس چینج کېږي. ما درته خپل پروناونس وویلې چې پروناونس هم فرست پرسن کې هم سینګولر پروناون هم پلورل. فرست پرسن سینګولر کې آی راځي او فرست پرسن پلورل کې وی راځي. نو فرست پرسن ولو که هغه سینګولر وي که پلورل وي هغه د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کېږي. دا مې درته ویلې. او بیا مې درته ویلې چې سیکنډ پرسن سینګولر سیکنډ پرسن پلورل دواړه چې دي هغه یو دی. نو یو کله چې موږ یو چینج کوو دا به د ریپورټینګ ورب د آبجیکټ مطابق چینج کوو. مثلا هی سید ټو می، نو می دلته د سید یعنی د ریپورټینګ ورب آبجیکټ دی، نو یو یعنی سیکنډ پرسن هغه که سینګولر وي که پلورل وي د ریپورټینګ ورب د آبجیکټ یعنی می مطابق به چینج کیږي. خو تاسو کولی شئ که پلورل وي د می به هم پلورل ته چینج کوي، که سینګولر وي هغه به هم سینګولر ته چینج کوي. او بل دریم برخه باندې چې موږ ویلې چې تھرډ پرسن هغه که تھرډ پرسن سینګولر وي او که تھرډ پرسن پلورل وي چې هی شي اټ په تھرډ پرسن سینګولر کې او دی په تھرډ پرسن پلورل کې کارول کیږي. نو تھرډ پرسن سینګولر او پلورل دواړه به دا په خپل حالت پاتې کیږي، دا چینجبل نه دي. نو فرست پرسن د ریپورټینګ ورب سبجیکټ مطابق، سیکنډ پرسن ریپورټینګ ورب آبجیکټ مطابق او تھرډ پرسن په خپل حالت پاتې کیږي. پروناونس چینجینګ باندې مو خبرې وکړې او دا مختصره د هغې مرور و چې موږ. او بل مهمه موضوع دا د مرګلو هغه دا چې تر اوسه پورې موږ چې خبرې کړې دي هغه خاص موږ په سټیټمنټ باندې خبرې کړې دي چې یعنی څنګه یو سټیټمنټ یعنی څنګه یو مثبت یا منفي جمله د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کو. تر اوسه پورې موږ کوېسچن یا انټراګیټیو سنټنسز یا انفارمیشن کوېسچنو ته دغو ته نه یو داخل شوي. او دې تر څنګ نن چې ما کومه موضوع ټاکړې هغه امپیریټیو سنټنسز یا امریه جملې دي. نن به امریه جملې چینج کوو چې څنګه چینج کیږي. او دې تر څنګ اډورب هم چینج کیږي. متاسفانه ما درته ویلې چې کله کوټیډ سپیچ ریپورټډ سپیچ ته چینج کول له بده مرغه ډېر موارد تغییر کوي، چې ټینسونه دي ټینسونه مې تاسو ته ویلې، پروناون دي پروناون تغییر ما تاسو ته ویلې. او دریمه مرحله کې اډوربس یا قیدونه دي چې د قیدونه هم چینج کیږي. نو زه به انشاءالله زه تاسو نن د قیدونو چینج کول هم ښیم چې څنګه مثلا هیر چې شته چینج کیږي او مثلا ویس څنګه دات څنګه او دیز دوز دا په خپلو مواردو کې څنګه چینج کیږي. نن به په دې خبرې کوو تر څنګ کوم امپیریټیو سنټنسز یا امریه
وړیا جملې چې دی هغه څنګه د کوټ سپیچ نه ریپورټ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کو. مرګلو ټولو سلامونه چې را لېږلي دي، وعلیکم السلام ورحمت الله. زه ټولو مخکې ما لیده سمیر یوسفزی صاحب وعلیکم السلام. تاسو مخکې ما پیغام ولیدو او سهار ګډ مارنینګ دی ویلی، او تاسو سعید ګرانه وعلیکم السلام، انس ګرانه ډېره مننه، او حمید الله همدرد صاحب ډیره مننه. تاسو ټولو نه مننه چې چا سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مرګلو دا د درس تیر شوي ښاغه وه او مننه همدرد صاحب. نو مننه. نو داسې دی مرګلو چې دا د البته تیر شوي درس یو مختصر مرور و، دا د هغه چا دپاره ممکن ګټور تمام شوی وي چې هغونه یو تیر شوي د ډایرکټ انډایرکټ سپیچ په باره کې یو څو درسونه تیر شو، خو ډېر به مفید د هغې دپاره په دې نه وي چې ما ډېر خلاصه او مختصر وویلې. فرست سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن باندې مې خبرې وکړې، هغه چینجینګ او ټینسونو په باره کې. نو هغه نورم باید یعنې پخوانیو ویډیوګانو ته لاړ شي چې هغې باندې هجران ګڼه وعلیکم السلام. نو مرګلو نن په څه شي باندې خبرې کوو؟ نن په امپیریټیو سینټنسز باندې چې څنګه امپیریټیو سینټنسز چینج کو. صدام غوښتنه کړې ده چې باید په انګلیسي مو وایم. صدام brother, I have just discussed about the previous lessons. As I said before that in coded speech, if there is a sentence in coded speech and we would like to change it to reported speech, so most of the things gonna be changed. The pronouns gonna be changed, the tense is gonna be changed, and the adverbs that today we're going to talk about, they would be changed. And also the imperative, there's a lot of difference how to change imperative sentences or the statement or positive sentence, negative sentence in question. As I said before, that when you want to change the pronouns in direct speech to indirect speech, the first person singular of direct speech should be changed to the subject of reporting verb. As I said before, that we have two kinds of first person pronouns. First person singular, which is I, and second person, first person plural, which is we. So first person, if it is either singular or plural, should be changed according to the subject of reporting verb. And I said before, second person, it doesn't matter if it is second person singular or if it is second person plural. Second person, both second person singular and plural should be changed according to the object of reporting verb. If I say, he said to me, said is a reporting verb, the subject of reporting verb said is he, and the object of reporting verb said is me. So the first person singular and plural should be changed according to the subject of reporting verb, and the second person, if it is singular or plural, should be changed according to the object of reporting verb. And as I said, the third person, if it is third person singular or plural, it doesn't matter. Third person singular could be he, she, it, and third person plural could be they. So third person singular and plural should be changed. They are not changeable, to be honest. So first person should be changed according to the subject of reporting verb. Second person should be changed according to the object of reporting verb, and third person, so it is not changeable. And besides that, I said that we might need to change the tenses in order to change a direct speech to indirect speech. So simple present tense should be changed to simple past tense. Simple past tense should be changed to past perfect tense. And past perfect tense is not changeable because there is not another past tense. So that's why past perfect should be changed to past perfect. And as I said, present continuous should be changed to past continuous. Past continuous should be changed to past perfect continuous. Present perfect should be changed to past perfect, and past perfect continuous should be changed to past perfect continuous. And as I said before, the modal auxiliaries is very necessary. So modals should be changed a step forward, which means that will be changed to would, can should be changed to could, have to, has to, and must. All three of them should be changed to had to, because had is the past form or second form of have, has. So have to, has to, and must should be changed to had to. And ought to should be changed to ought to. It's not changeable. So, and may should be changed to might. We discussed about that. Today we should discuss about imperative sentences.
imperative sentences. So how to change a sentence in direct speech, which is an imperative sentence, to reported speech. So how should we report an imperative sentence? We will talk about that. And besides that, as I said before, we should talk about adverbs and the changing of adverbs to reported speech. As I like this, that, these, those, here, there, and then, today, tomorrow, yesterday, and all of last week, next Friday, next Saturday, all of these adverbs of time, we should talk about that, how to change them from direct speech into indirect speech. مننه مرګلو زه د مختصره ما خلاص خبري وکړي البته د صدام صاحب په فرمایش خو ممکن تاسو لپاره هم ګټوري تمام شوي وي توان نه کوي توان په دې نه کوي چې ممکن ځینو برداشت د دغسې کلماتو نه دقیق در کړی په هر صورت نن مرګلو په امپیریټیو سنټنسز باندې خبرې کوو او څنګه ایډورب چینج کوو. زه د کامره اړوم تختې ته بیا به انشاءالله باقي خبرې کوو نو حتما که وخت و دې ته راته بیا کوو. مرګلو تختې په باره کې ووایه که څه هغه وي چې زه یعنی تخته سمه نه لیدل کېږي چې هغې کې بیا ځینې هغه راولم. یو پوښتنه خو به دا وي چې د ګروپ شاته شي دا خو به زه شاته کمه نه پوهېږم که کیدای شي چې اوس نوره تخته مرګلو یو اطمینان راکړه چې سمه معلومیږي او که نه. که سمه معلومیږي نو زه به مخکې لاړ شم. ښه فکر کومه چې تختم داسې چې باید وي هغسې نه دی. ښه په هر صورت فکر کوم چې صحیح به وي. مرګلو نن د اګست یا د اتمې میاشتې 1 تاریخ دی نو today is August 7th 2019. ښه دا تاریخ شو. مرګلو نن په باره کې changing of adverbs په باره کې خبرې کوو. زه به دلته ولیکمه changing of adverbs. نو موږ دې په باره کې زه مرګلو ځکه ډېرې خبرې نه کوم چې یعنی کله چې یو ډایرکټ سپیچ یا کوټیډ سپیچ کې ایډورب کارول شوی وي څنګه یې موږ پیسیو ته چینج کړو. نو څنګه پیسیو ته چینج کو نو دغه باندې به خبرې کوو. مثلا مرګلو هر شی ما درته ویل چې کله کوټیډ سپیچ نه ریپورټډ سپیچ ته چینج کوي په دې باندې وخت ووځي وخت تیریږي. مثلا یو کس د خبره کوي کله چې هغه خبره ده کله چې متکلم خبره کوي او د دغه سړي خبره وینا یا خبره بل کس ته انتقالیږي نو طبعا په دې باندې وخت لګیږي. نو چې وخت لګیږي نو د دې لپاره باید یو ټینس پورته لاړ شي حتی ایډورب هم باید پورته لاړ شي. څه معنا که چېرته مرګلو دیس وي مثلا که موږ چېرته دیس وکړو په ډایرکټ سپیچ کې او دغه دیس موږ انډایرکټ سپیچ ته چینج کوو نو دیس به دارت ته بدلیږي دیس به دارت ته بدلیږي. دا به چینج دا د شي یو چینج. او دې تر څنګ که دلته مثلا these راشي هر یو به یو قدم پورته ځي these نو طبعا چې these به those ته بدلیږي those ځکه چې this singular دی او دام singular دی خو دا نږدې د لږ لرې کېږي. these هم د پلورل دپاره کارول کېږي خو those بیا د لرې دپاره. نو ځکه په انډایرکټ سپیچ کې یو شی لرې کېږي د زمان له نګانه البته د ټایم له نګانه. نو ځکه که چېرته here وي مرګلو here نو دا به طبعا چینج کېږي there ته به چینج کېږي. ښه this that ته these those ته here به طبعا چینج کېږي there ته. او دې ته څه مهمه خبره چې په ټایم ایډوربز اف ټایم کې یا مثلا که زه وایم چې now یا to now نو now به مرګلو چینج کېږي then ته then او ښه. نو مرګلو تر اوسه پورې ما درته وویلې چې ځینې ایډوربز چینج کېږي مثلا this به that ته چینج کېږي these به those ته چینج کېږي here به there here there دلته به هلته چینج کېږي. څنګه فلسفه څه دی مرګلو چې دغسې مثلا داسې چینج کېږي. مثلا که زه ووایم he said this is my pen هغه وایي چې دا زما قلم دی هغه کس لاړو زه دغه خبره یو بل چاته کومه he said this is my pen زه ورته چې he said that
وګورئ مرګلو دلته دوه داټه کارول کیږي چې دغه ځای کې تاسې هغه د یو داټ چې دی دغه this داټ ته چینج شوی دی او بل داټ خاص د کوټیشن دی له منځه وړلو دپاره کارول شوی دی that was my بچیرته ځکه چې his pen he said that was his pen نو تاسې کولی شئ په دغسې زه بیا شاته جملې درته لیکم خاص تاسو ته دومره وایم چې this that ته چینج کیږي this those ته چینج کیږي here there ته چینج کیږي now then ته چینج کیږي مهمه خبره په دې کې مرګلو نوره دی چې هغه adverbs of time دپاره موږ څنګه طریقه وکاروو adverbs of time هغه مهمه دی وبکه چې زه درته هغه راواخلم تختپات ښه مرګلو دا زه پکوم مهمه خبره adverbs of time دی چې زه اوس هغې ته داخل شم چې adverbs of time څنګه چینج کړو ښه مرګلو هغه دا دی today صحیح today معنا نن ورځ چې موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې today کاروو today به چینج شي مرګلو چې شته that day today به چینج شي that day ته او دې تر څنګ مرګلو مهمه خبره که مثلا yesterday وي yesterday پرون yesterday به چینج شي چې شته مثلا موږ ویلی شو چې the day before هم ویلی شي the day before څو طریقو سره مثلا ویلی شي چې دا چینج کې indirect کې تاسې وایي چې the day before یا مثلا تاسې کولی شئ چې ووایئ عین yesterday چینج کوي مثلا the previous day ته چینج کوي هېڅ خبره نشته داسې ووایئ the previous day تاسې کولی شئ په د دواړو طریقو چینج کړئ چې کوم تاسو خوښه وي yesterday the day before or yesterday the previous day چې کله ډایرکټ سپیچ کې yesterday کارول شوی تاسو غواړئ indirect speech ته چینج کړئ نو د yesterday کلمه تاسو چینج کړئ د day before ته یا yesterday چینج کړئ د previous day ته چې کوم تاسو ته خوند درکوي دواړه ګرامیټیکلي صحیح دي هیڅ یو کې مشکل نشته تاسې کولی شئ چې دغه چینج کړئ ښه دې تر څنګ مرګلو یو بل مثلا چې past tense کې کارول کیږي last کارول کیږي last مثلا ځکه وایم چې last week مرګلو تاسې به د last په ځای همیشه د previous کاروئ دغه د previous اوس last په ځای به تاسې previous کاروئ نوره که week وي تاسې week واچوئ که مثلا day وي که last day وي تاسې د previous day که last month وي د previous month که last morning وي د previous morning که last Tuesday وي د previous Tuesday نو تاسې کولی شئ مرګلو دغه last چې کله passive ته وبخئ indirect speech ته چینج کوئ نو تاسې کولی شئ چې last previous ته چینج کړئ دې کې دغسې دا ډېر مهمه دی مرګلو ځکه چې زه تاسو ټول دا خو موږ last په simple past tense کې د هر شي دپاره کارولی شو last week last morning last summer last Tuesday last Friday last September last hour مثلا like last night no last night the previous night یا the night before ځکه the night before یا the previous night last week the previous week last morning the previous morning last Tuesday the previous Tuesday last September the previous September last year the previous year last month the previous month دا مرګلو دا مهمه هغه وه چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې last باید چینج کړئ previous ته خیر دی زه به last کې یو بل مثال هم درته ولیکم چې ښه پوه شئ مثلا last year که دا year وي که month وي تاسې به چینج کړئ the previous year خاص last په ځای به په پیسې کې تاسې څه شی کاروئ دغه کلمه the previous year ښه مرګلو دا مهمه وه خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وئ چې ما څه وویلې دا ډېره مهمه خبره وه دې تر څنګ دا اکثره سمپل پریزنټ ټینس کې today کارول کیږي چې that day ته چینج کیږي او yesterday دا په سمپل پاست ټینس کې کارول کیږي last په سمپل پاست ټینس کې کارول کیږي او بل په څه شی سمپل پاست ټینس کې بل څه شی کارول کیږي مرګلو یو شی که فکر وي زه ټایم ایکسپریشن ما تاسو د سمپل پاست ټینس ویلی دي هغې کې د دې تر څنګ چې yesterday او مثلا last morning last week last Friday last
year, last summer, last September دا کارول کیږي. ما یو بل شی درته ښودلی و د ایګو په نامه، مثلا 2 years ago دغسې ایګو مثلا دا ډېر مهم دی چې په سمپل پاست ټینس کې دا کارول کیږي. نو ایګو باید تاسې پوه شئ چې څنګه هغه کوي. تاسې د ایګو چې کله چینج کوئ تاسې به دا بیفور ته چینج کوئ ملګرو. بیفور مثلا I went to Afghanistan 2 years ago. 2 years ago یعنې 2 کاله مخکې. نو تاسې بیا که چینج کوئ تاسې وایئ 2 years before یا before 2 years یا 2 years before. نو تاسې کولی شئ چې په indirect speech کې د اګو په ځای بیا before وکاروئ. دا ډېره مهمه موضوع دی ملګرو، دغه ټکي ته متوجه اوسئ. ما په سمپل پاست ټینس کې د ټایم ایکسپریشنو کې یا adverbs of time چې کومه کارولي دي هغې کې درته ویل چې په سمپل پاست ټینس کې yesterday کارول کیږي، د day before yesterday کارول کیږي، بیا last او یو ټایم ایکسپریشن مثلا last summer, last week, last Friday, last night, last مثلا spring, last September, last هر شی چې کاروئ last مثلا noon, last afternoon لکه تاسو داسې کاروئ شئ. بیا مې درته وویل چې اګو کارول کېږي 1 minute ago, 2 minutes ago, 6 minutes ago, 1 year ago, 6 years ago, نو 6 months ago. تاسې کولی شئ چې دا وکاروئ. نو دا ډېر مهمه ده. تر اوسه مې سمپل پاست ټینس کې کار درته وکړو. راشئ ملګرو سمپل فیوچر ټینس کې اوس درته وایم چې سمپل فیوچر ټینس کې ځینې اصطلاحات کارول کیږي. هغه هم درته ووایم چې هغه څنګه دي. مثلا په سمپل فیوچر ټینس ما تاسو ته ویلي چې ټومارو کارول کیږي. صحیح دی؟ مثلا ټومارو تاسې به ټومارو څنګه چینج کوئ indirect speech ته. ټومارو به تاسې به چیش ته بدلوئ هغه yesterday مو that day ته بدل کړو، خو ټومارو به چی شي the next day. چی شي the next day ته به چینج کیږي. یا مثلا تاسو the next day په ځای the following day ویلی شئ. یا مثلا که زه به ووایم next week next یعنی بل کلمات چې سمپل فیوچر ټینس کې ما درته ښوولي وه چې کارول کیږي next کلمه دی د سمپل پاست ټینس د لاست خلاف دی. tomorrow فیوچر دی او د سمپل پاست ټینس د yesterday خلاف دی. yesterday پرون، tomorrow سبا. نو yesterday موږ ویلو چې that day یا the previous day. نو برعکس tomorrow به داسې وایو چې the next day یا the following day. نو next week به څنګه وایو؟ next week د last week خلاف دی د سمپل پاست ټینس. نو next week کې به موږ وایو چې the following week. the following یعنی د راتلونکي. following معنی تعقیبي چې تعقیبا را روانه د following week. ښه مهمه موضوع مرګلو چې شوی مهمه اوس دی کې دا دی چې تاسو همیشه چې next کارول شوی وي تاسو به په indirect speech کې following کاروئ. چې شی following. مثلا که دا tomorrow تاسو ویلې tomorrow موږ بل رقم هم ویلی شو next day. که next وکړو next day نو داسې ویلی شو tomorrow دپاره the following day. نو کولی شو که دا د tomorrow په بله اصطلاح ووایم چې next day. next day راتلونکې ورځ tomorrow سبا هیڅ فرق نه کوي. نو زه داسې ویلی شم چې the following day. the following day. نو تاسې کولی شئ چې کوم رقم تاسو ته خوند درکوي او کوم رقم ښه درته معلومیږي تاسو کولی شئ دواړه وکاروئ. انګلیش له نګانه هیڅ یو غلط نه دی. next day هم ویلی شئ tomorrow هم ویلی شئ. په indirect speech کې د دواړو لپاره the following day the next day دواړه کارولی شئ چې کوم خوند درکوي. next day ته وایي the following day، tomorrow ته وایي the next day یا the following day. هیڅ فرق نه کوي. ښه next week the following week. next morning the following morning. next year the following year. next summer مثلا راتلونکی وړی تاسو the following summer. the next په ځای به څه کاروئ following. دلته واچوه following the following next the following summer the following summer. ښه next summer the following summer. next year the following year. next month the following month. ښه نو تاسې کولی شئ چې دغسې وکاروئ د دې لپاره. او همدرسه فکر کومه تاسو coming لکه coming لکه سلنګ کې
فرق نه کوي کاروای شي وایي ګریمیټیکلي نشئ کاروای متاسفانه او تاسو کولی شئ چې ووایئ چې د کمینګ ډے خو کمینګ ډے بهتره تاسو د فالوینګ ډے ځکه کمینګ ډے ممکن یو ورځ بعد هم کمینګ وي فالوینګ دا معنی چې تعقیبي یعنی د دغې ورځې په تعقیب باندې مثلا ټومارو مثلا یا نن چې کومه ورځ سبا یې تعقیبي راځي خو کمینګ ډے کې بیا بل سبا هم کیدای شي راشي نو په دې ګریمیټیکلي که ته د کمینګ په ځای فالوینګ وایې دا ډېر ښه دی تعقیبي ورځ چې هغې په تعقیب باندې را روانه وي ښه نو ملګرو دغه مهمه موضوع دا وه چې تاسو په دې دغه ټایم ایکسپریشن یا ایډوربس اف ټایم چې موږ ډېر کاروو نو دغه خدای دې وکړي په طریقې باندې پوه شوي وئ دا مهمه دی زه به یو بل هم نیکسټ درته ولیکمه نیکسټ مثلا که وایم مارنینګ راتلونکی سهار نیکسټ مارنینګ یعنی سبا نو تاسو ویلی شئ د فالوینګ مارنینګ هېڅ خبره نشته تاسې همداسې چینج کولی شئ چې د فالوینګ مارنینګ دا ملګرو طریقه وه چې څنګه یې چینج کړئ ښه زه د فالوینګ مارنینګ زه اوس یو څو جملې لیکم نو انشاءالله تاسې به زه د لږه کمره ګورم چې وخت را سره شته خو او یو څو جملې درته لیکم ملګرو انشاءالله چې تاسې به بیا په دې باندې پوه شئ چې څنګه موږ دغسې هغه چینج کوو هېڅ خبره زه دا پکوم ملګرو خفه نه شئ ځکه تخته وړه دی له بده مرغه زه دا باید پاکم چې تر څو نورو جملو لیکنو دپاره یو ځای پیدا شي ښه مقصد ښه ملګرو اوس ګورئ زه وایم چې هی سیډ صحیح دی هی سیډ هغه وویل مثلا څه یې وویل دا کوټیشن مارکس زه شروع کوم صحیح دی this is he said this is my teacher this is my teacher کوټیشن مارک بعد وګورئ ملګرو دې کې موږ نوره مخکې طریقې زده کړې دي دا موږ زده کړی دی چې this is my teacher simple present tense دی simple present tense simple past tense ته بدلیږي دا موږ زده کړی دی چې دا سټیټمنټ دی یعنی پازیټیو سنټنس دی پازیټیو سنټنس کې چې کوټیشن مارک له بینه ورو that کاروو دا موږ زده کړی دی دې تر څنګ یو بل شی موږ زده کړی دی چې first person singular this reporting verb the subject مطابق بدیږي نو مای به هی ای به هی او مای به هیس ته بدل شي دا مو زده کړي خاص خبره دا دی چې د دیس چې کارول شوی دی دا باید چې شي ته چینج شي اوس مو زده کړه چې دیس باید داټ ته چینج شي خو دلته یو پیچیدګي شته چې یو داټ د دغو د کوټیشن مارکس د له منځه وړلو دپاره کارول کېږي د بل داټ د دیس دی نو څنګه به یې بدله کړو داسې به یې بدله کړو ښه he said صحیح شو کوټیشن مارک په چې ختم کم داټ ګورئ ملګرو دغه داټ نه دی دا داټ د کوټیشن مارک دپاره سټیټمنټ ختموي دلته به یو کما واچوم چې د دغه داټ اوس د دغه داټ به زه هغه ته داټ ته چینج کړم he said that was his teacher ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې پوه شوی وې دا په دا معنی چې دغه داټ چې دی دغه داټ دی او دغه داټ چې دی د سټیټمنټ د هغه دپاره سټیټمنټ د کوټیشن مارکس د بینه وړلو دپاره دا جمله پیچیده وه ځکه مې ولیکله چې تاسو ته دا پیچیدګي پیدا نه شي he said that was his teacher نو دغسې پیچیده جملې سره که تاسې مخ شوئ نو ما ځکه درته ولیکله ښه مثلا که چیرته زه جملې کې مثلا یو بله جمله ولیکمه he said I went to school last week he said I went to school last week هغه ویل چې پرون تېره هفته زه مکتب ته تلم څنګه به یې چینج کړو ملګرو he said او فیاض پیر صاحب ډېره ښکلې دی چینج کړی دی ګرانه he said that د بل this چې دی دغه هم that ته چینج کړه ځکه چې ما مخکې ویل چې this that ته چینج کېږي these those ته چینج کېږي here there ته چینج کېږي نو داسې he نوره د ښکلې جمله ما سره جوړه کړې he said that صحیح شو that خو به کارول ځکه سټیټمنټ دی اوس به I چې ته چینج کېږي he ته
that he. Ha. Simple past is past perfect ta. That he had gone. صحیح شو؟ Gone to school. ها اوس مهمه لاست ویک چې ته چینج کو ما درته وی چې لاست په ځای به تاسو چې شي کاروي د پریویس لاست په ځای چې شي د پریویس ویک به کاروي دومره اسانه دی مرګرو دومره اسانه. He said that he had gone to school the previous week. ډیر اسانه دی. ها Saddam, he said I'm coming tomorrow. John said that he was coming tomorrow, the next day, tomorrow, yeah, the following day. Saddam, brother, this is a perfect sentence. John said, I am coming tomorrow. It's direct speech. When you want to change it to indirect speech, please change tomorrow to the following day or to the next day. So John said that he was coming the following day, the next day. Please change tomorrow to the following day. Other than that, your sentence is perfect. Okay. Anas صاحب ته بالکل خپل جمله جوړه کړي. He said that he had gone to school. خو موږ اساسي موضوع چې نن changing adverbs of time دی last week دی ته باید previous week ته change کړی وای. مهمه موضوع موږ درس هم دا دی. موږ درس مطابق ته کوم شی چې دی هغه last week هدف دی. last week دی نه دی change کړی ګرانه. هغه دغه last week previous week ته change کنوره بالکل خبره دی سمه دی همداسې دی. د تا چې څنګه لیکلي د جمله دی بالکل دقیقه لیکلي خو موږ زیات هدف په دغه دی adverbs کې دی. ښه یو بله جمله هم لیکم مرګرو نو هغې نه شاته بلې موضوع ته imperative sentences ته بیا داخلیږم. ښه مثلا he said ښه I will call you next Friday. He said I will call you next Friday. اوس تاسو مرګلو دا چینج کې چې څنګه چینج کوئ. He said I went to Calcutta last month. He said that he had gone to Calcutta the previous month. Excellent. احمد خان ګرانه زبردسته جمله دی جوړه کړې زبردسته بالکل. خاص دغه previous لک سپیل باندې او د month لک سپیل باندې ګوتې وای نوره دی بیخي زبردسته جمله جوړه کړې. ښه مرګل دا به څنګه چینج کو. He said صحیح شو دا خو موږ زده دي او د کوټیشن مارک دا مثبته جمله د کوټیشن مارک د مثبتې جملې په چی شي لا بیانوړو په داټ باندې ښه دا مونږ زده کړو. اوس I today first person چی شي به راکړي. First person will be changed according to the subject of the reporting verb. نو دا به هی ته چینج شي ښه دا مونږ زده کړه. او بل ویل راغلی ویل به چی ته چینج کیږي وورډ ته ووډ ښه دا مونږ زده کړه ووډ کال صحیح شو. او بل یو د یو سیکنډ پرسن د یو چې شي لپاره چینج کیږي. یو د ریپورټینګ ورب د object مطابق چې object نه لري object چې شي د می دی نو چې شي he called او بخې he said that he would call me خدا به میشي. او next راغلی ما درته چې next به چې مرګرو چینج کوي. next معنا the following ته به چینج کوي. چې ته the following ښه next به چینج کو the following صحیح شو. Friday به Friday ولیکو the following Friday. دومره اسانه دی مرګلو چې حد نه لري. He said that he would call me the following Friday. یعنی مرګلو دې کې خو څه سختی نه. He said that he would call me the following Friday. میلاد افغان صاحب ډېره ښکلې جمله دې ماشاءالله لیکلې. کاش کې د یو دې می ته چینج کړی وای ګرانه ځکه چې یو سیکنډ پرسن دی او سیکنډ پرسن په خپل حال نه پاتې کېږي چینج کېږي. خاص تھرډ پرسن یعنی he she it they دا څلور پروناونس چې دا په خپل حال پاتې کېږي. ولې سیکنډ پرسن د ریپورټینګ ورب د object مطابق چینج کېږي. ریپورټینګ ورب object چې منشن شوی نه وي هغه می دی او که منشن شوی وي خو به منشن وي هغه بیا پوهېږي چې هسې منشن دی هغې مطابق. نو یو به ته د می مطابق چینج کړي می. He said that he would call me the following Friday. حسن صاحب زبردسته جمله. He said that he would call me the following Friday. پیر صاحب زبردسته جمله ګرانه خو Friday proper noun دی.
یعنی اسم خاص دی د خاص نوم اول حرف باید غټ ولیکئ شي نو تاسې فرایډ که کله لیکئ د اف غټ ولیکئ فیاض پیر ګرانه نو تاسې کولی شئ ځکه چې وګوره دلته ما اف غټ لیکلی دی او اف مې غټ لیکلی دی دا کوچنی ځکه نه لیکم چې سرډې سنډې منډې دا ټول پراپر ناونز دي نو پراپر ناونز اول حرف باید غټ ولیکئ شي زبردست ماشاءالله والله او حمید یوسفزی چرخی صاحب today او وبخی چرخی صاحب څو بجې دغسې زه مطمئن نه یم چې دا څو بجې دی که ماته یادونه وکړئ زه ستاسو پیغام ګورم ښه چې زه هغسې هغه وکړم لږ بیا درس مختصر کمه خلاصه نو تاسې کولی شئ ماته یادونه وکړئ وقت به برکې ښه oops my internet is too slow yeah, Saddam brother, this is an issue. Yeah, I know that. He said that he would call me the following day. مرګلو اوس زبردست انس ګرانه زبردست جمله دې جوړ کړې following لګ دغه سپیل باندې ګوتې وای نور بیخي صحیح دی او زه مرګلو اوس زما imperative sentences څنګه active نه وبخې د active passive ما ډېر خولې ته راځي څنګه direct speech نه indirect speech ته change ځکه چې active passive voice کې changing راځي او د direct indirect speech ځکه هغه خولې ته راځي په هر صورت مرګلو اوس به دا زه ولیکم چې څنګه امریا جملې څنګه چینج کړو changing صحیح شو imperative sentences imperative sentences دا مرګلو څنګه چینج کړو یعنی امریا جملې څنګه چینج کړو د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته هغه دا چې ډیر اسانه دی مرګلو ډیر اسانه دی فکر مو وي ما درته وویلی چې په مثبت او منفي جمله کې موږ هغه چینج کوو دا that باندې کوټیشن مارک on 1 o'clock PM اوکې یوسفزی صاحب هېڅ مشکل نشته تر یو هغه خو ډېر وخت دی ما ویلې چې درس ته مې نږدې منډه ورکړې بس صحیح شو مننه هیڅ خبره نشته یو بجې پورې زه بیکاره کېږم مشکل نشته او مرګلو changing imperative sentences نو څنګه امریا جملې د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کړو ډېره اسانه ده هیڅ خبره په دې کې نشته خو ما مخکې وویل چې سټیټمنټ یا پازیټیو او نیګیټیو سنټنسز چې وي کوټیشن مارک په داټ باندې لا بیانه وړو کله چې امپیریټیو سنټنسز وي په امریا جملې کې به د کوټیشن مارک ستاسې په ټو یا انفینیټیو باندې له منځه وړئ we should use imperative sentence ځکه مختصر ولیکم دلته we should موږ باید چې شی وکړو use موږ باید استعمال کو چې شی استعمال کو infinitive مرګلو infinitive چې شي ته وایي ما مخکې درته ویل چې infinitive دې ته وایي چې to استعمال شي خو to کله چې استعمال شي بیا شاید اول فرم استعمالیږي first form of verb دغه استعمالیږي کله چې first form of verb استفاده شي دغه infinitive یایي چې کله to راشي مثلا to go to speak to write to run to practice to learn to watch to eat to drink to open to close دا ټول د infinitive یایي ګرامر کې نو کله we should use infinitive یعنی to بس to in order to د څه شي لپاره in order to معنا د دې لپاره in order to د دې لپاره in order to change a direct speech د دې لپاره چې بدله کو یو direct speech یعنی مستقیم کلام into indirect speech یو غیر مستقیم کلام دومره اسانه دی مرګلو ما درته وویلې د دې په خاطر چې موږ امریا جمله څنګه چینج کوو we should use infinitive in order to change an imperative direct sentence ځکه دلته imperative زه واچوم دا به ډېر ښه شي ځکه چې تاسې پوه شئ در حالې کې چې ما بره مطرح کړې دی in order to change imperative direct speech into indirect speech مرګلو ما درته وویل چې د دې په خاطر چې یو امریه
ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ ته چینج کو تاسې فقط ټو واچوئ چې د داټ په ځای ټو واچوئ چې کوټیشن مارکس ختم شي. څه معنا؟ ډېر اسان دی ملګرو. او تاسو ته به یو بله پوښتنه پیدا شي، هغه دا چې دغه ټیسټ باندې څه وکړو، ځکه چې ټونه خو شاته هغه راځي که نه، دغه اول فرم راځي، نو موږ به څنګه سمپل پریزنټ ټینس خو تاسو ویله چې سمپل پاست ته به چینج کوو، سمپل پاست به پاست پرفیکټ ته چینج کوو. نه ملګرو، داسې دی چې که هر ټینس ته ته یو هغه بدلوي په انفینیټیو باندې غرض نشي لرلی، دا به په خپل حالات کې یو. بل مهمه موضوع دا دی چې امر کېږي، امر په حال کې کېږي، امر په ماضي کې، امر په راته داسې نه حال کې کېږي. ما زه دروازه خلاصه کړه، ما ته اوبه راوړه، درس ووایه، شور ما کوه، مثلا دلته ما کینه او دا مثلا دا کار ما کوه او دا کوه. دا ټول په حال کې کېږي، ضرور نه دی چې ماضي کې او یا مثلا راتلونکي دپاره ته دغسې امر وکاروی شي. ښه، نو اوس یې دې دپاره اوس به څنګه وایو ملګرو؟ ښه، he said، مثلا زه یو جمله وایم، he said، هغې وویلې، څه شی وویلې؟ مثلا he said چاته، he said to me، ځکه چې امر اکثره مخاطب ته کیږي کنه، یو چاته چې خبرې کیږي هغې ته کیږي، یعنی he said یعنی یو ته کیږي. he said to me، ما ته لکه وویلې. ښه، څه یې وویلې؟ open the door، دروازه خلاصه که. مثال دا یو امر دی، open the door. مثال که زه دلته دام واچوم، مثال اسې امر دپاره exclamation mark open the door، مثلا دروازه خلاصه که. he said open the door. دا به څنګه indirect speech ته چینج کوو؟ دا به داسې چینج کوو ملګرو، د said دې په ځای که موږ ordered واچوو په هغه کې indirect speech کې ordered یا هغه امر وکړو، یا commanded دې ته وایي چې امر یې وکړو. که چېرته request وي یعنی خواهش وي، نو ته کولی شې چې ووایې چې requested یا هغه خواهش وکړو. که مشوره یې درکړې وي، ته کولی شې چې he advised، مشوره یې راکړه چې دا کار وکړه. ځکه په امریه جملې اکثره دې دپاره ځینې کارول کېږي چې امر وي open the door، ځینې وخت کې هغه وي request وي، لکه زه تا ته وایم please bring me a glass of water، مهرباني وکړه یو ګلاس اوبه راوړه. د please bring me a glass of water دا request دی. دې تر څنګ کېدای شي چې دا advice وي. زه تا ته وایم چې learn your lesson، study hard. نو دې study hard دا یو مشوره دی مثلا دی. نو کېدای شي چې دا ordered، commanded، requested، advised، مثلا تاسو داسې نوره کلمې چې دلته وي د said په ځای په indirect speech کې وکاروئ، دا لا ښه راځي. نو زه وایم چې he ordered یا هغه امر وکړو. څه امر؟ د کوټیشن مارک په څه شي ختموم ملګرو؟ he ordered to. نو د کوټیشن مارک په امپیریټیو کې چې ختم تاسو به to کاروئ، to open the door. he ordered to open the door، هغه امر وکړو چې دروازه خلاصه کړي. یا he commanded to open the door، یا he requested to open the door، یا he advised to open the door. مثلا فرق کوي چې ته کوم حالت کې مثلا چې دغه خبرې نه معلومیږي چې دا request دی، دا order دی، او دا مثلا advice دی، که دا څه شی دی. ښه، سید افغان ګرانه بلکل ستا هغه مې واورېدو. مرګله د هغې ته خفه کېږم، دا وړې خبرې دي او دې کې ما هغه کېږه مشکل نشته. له بده مرغه دا ستونزه شته پښتنو ورونو کې، اکثره دوی متاسفانه داسې هغه ته خوشحالېږي چې هغې کې کنځلې او بد رد او سپکې سپورې او د قوم احانت او توهین او دغسې خبرې مهمه نه دی. موږ خپل مسؤلیت ادا کوو، ولو که یو ټکی وي، موږ غواړو چې دغه خپل مسؤلیت له مخې یو چا ته ورسیږي او موږ خپل کوشش کوو دا چې څوک برداشت کوي، څوک یې وایي، څوک یې ګوري، څوک یې نه ګوري، هغه مشکل نشته، هغه دوی پورې اړوند دي. ولې موږ د خپل مسؤلیت له مخې باید دا کار وکړو او د تا احساس نه نړۍ مننه، مشکل نشته. موږ د هغه پښتنو ورونو د سهولتونو دپاره، دوی ته د خدماتو وړاندې کولو دپاره فی سبیل الله راغلي یو. نو بس هغه دوی کار دی، موږ خپل وما علینا الا البلاغ، مشکل نشته. بس
موږ خپل هغه کو حدیث په بنا وای بهترین تاسو هغه څوک دی چې نورو ته نفع ورسیږي ګټه موږ د نفع کوشش کوو دا چې دوی برداشت نه کوي هغه دوی کار دی مشکل نشته ښه ډېره مننه بیا د احساساتونه ښه مرګلو نو he said open the door نو ته کولی شي he ordered to open the door نو تاسو هر وخت په imperative sentences کې چې کوټیشن مارک د بین وي تاسو به خاص دغه infinitive to اچوي خاص to واچوي چې to مو واچوله نور په تاسو ځکه infinitive دې ته وایي چې شاته باید اول فرم دی verb راشي first form of verb ته دغه نشي چینج کوي he said یا he ordered to open the door بس خاص دلته to واچوه کوټیشن مارکس له بینه لاړو بس عادي جمله واچوه هیڅ خبره نشته تاسو کولی شئ چې دغسې واچوئ زه یو بله جمله درته لیکم تاسو به بیا ښه پوه شئ تاسو اوس خپله خاص to واچوئ جمله له بینه ځي مثلا he said یا she said یا they said یا we said یا I said هغه تاسې کار دی he said bring me چې شی bring me ما ته راوړه a glass of water a glass of water هغه ویل چې ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه he said bring me a glass of water یعنی خواهش یې کړی وي تاسې کولی شئ چې he ordered یا مثلا he ordered که امر یې کړی وي تاسې کولی شئ یا he commanded he ordered نو د کوټیشن مارکس چې تاسو له بینه وړئ د دې کوټیشن مارکس د له بینه وړلو دپاره تاسې په امریات جمله کې څه شی کاروئ infinitive to تاسې کولی شئ to he ordered to bring یا carry to carry که bring وړلو د bring معنا راوړل که دا چینج کې carry ته ډېر خوند به وکړي to carry him یا to bring him که زه مثال دا وخم که زه درته bring هم واچم هېڅ خبره نشته to bring him د می به چېرته چینج شي ملګرو first person دی first person ما درته وویل چې د reporting verb د subject مطابق چینج کېږي to bring him a glass of water a glass of water ډېر هغه دی زه به دا کېرې چې مشکوک نشئ زه به درته bring ولیکم he ordered to bring him he ordered to bring him a glass of water yeah he requested to bring him a glass of water yeah he commanded to bring him a glass of water او نو تاسې کولی شئ مثال ما درته مخ تاسې کولی شئ دغسې ډېر عادي زه به یو بله جمله هم درته چینج کړم ملګرو تاسو کولی شئ چې دغه هغه کوئ ښه دا به ټول پاک کړم ډېر عادي ملګرو تاسو جملې چینج کولی شئ he said he said study hard څه شی study hard یعنی درسونه ووایه سخته مطالعه وکړه یعنی ډېر درس ووایه ښه څنګه he said څنګه به چینج کوو ډېر عادي he ordered یا he advised me he said to me یا he advised me تاسې کولی شئ دا داسې he advised me to study hard څه شی هغه ما ته مشوره راکړه to study hard چې څه دغه دی to وګورئ خاص ما to وکارولو دې دپاره چې د کوټیشن یې باندې شم نوره په دې کې هېڅ تغییر ځکه نه راولم چې to infinitive د infinitive نه شاته verb تغییر نه کوي verb به اول حالت ته راځي he advised me to study hard he said bring me a cup of coffee he said to me he requested me to bring a cup of coffee Saddam brother if you see bring me a cup of coffee he requested me to bring him a cup of coffee تاسو مرګلو کولی شئ دې تر څنګ اوس حتما د تاسو ذهنونو کې یو پوښتنه شته خو دا چې اوس تاسو ته یاده نه شوه هغه خیر دی زه به یې در یاده کړم هغه پوښتنه به څه شی وي هغه پوښتنه به دا وي چې موږ خو imperative sentences ویلې دي چې imperative sentences negative imperative او positive imperative sentence کېدای شي مثبت او منفي نو negative imperative sentence به څنګه چینج کوو چې مثلا کله وایو چې دا کار ما کوه don't لکه دغسې هغه به څنګه وایو he said هغه وویلې
don't smoke. مثلا don't smoke. صحیح دی؟ دا به نو څنګه چینج کو؟ دا خو نیگیټیو امپیریټیو دی، خو نیگیټیو امپیریټیو سنټنس دی، هیڅ خبره نشته. he مثلا requested، یغه خواهش وکړو. مثلا ته کولی شي he requested not to smoke. څه شی؟ not to smoke. هغه خواهش وکړو چې smoke یعنی سیګریټ د شیان ونه څکوي. he requested not to smoke. he ordered not to smoke. he advised me not to smoke. نو هغه برداشت دی تا دی چې هغه مثلا که تا ته پلار وویلې، تا ته یو مرګلي وویلې، تا ته یو استاد وویلې، نو تا ته بیا پتې لګېږي چې دې خواهش وکړو، که دې امر وکړو او که دې ما ته مشوره راکړه. نو مثلا ځینې وخت کې نه تا ته څوک امر کوي، مثلا ځینې وخت کې پلار درته وایي چې دا کار مه کوه، نو امر کوي. ځینې وخت کې مثلا یو مرګلی دی یو تا نه خواهش کوي چې دغه کار ما کوه. یا ځینې وخت کې ډاکټر دی، ته مریض یې او دغه سیګریټ څکونه ستا مرض لا شدت طرف ته بیایي، نو تا ته ډاکټر مشوره درکوي. نو ته هغه ویل شي، نو ته هغه د حالاتو نه یو برداشت کړای شي چې دی ما ته امر وکړو، که دی ما ته مشوره راکړه، که ما نه غوښتنه او خواهش وکړو. نو هر مواردو کې چې وي تاسو هغه حالاتو مطابق تاسې دغه ریپورټ ورب نو commanded یا order requested او مثلا advice هر څه چې تاسو خوښه وي هغه چینج کولی شئ. مثلا ته ویل شي my father ordered me not to smoke. مثلا the teacher یا my friend requested me not to smoke. the doctor advised me not to smoke. نو عین جمله تاسو کولی شئ همداسې چینج کړئ. تاسو دا نیگیټیو امپیریټیو سنټنس وه ملګرو، او ډیره اسانه وه، په دې کې هېڅ سختي نشته، هېڅ خبره نشته. نو تاسې کولی شئ. زه به یو بله جمله هم ولیکم. he said don't curse me. دا به څنګه چینج کو؟ don't curse ملګرو سپکو سپورو ته وایي، کنځلو ته وایي. he said don't curse me. دا به څنګه چینج کو؟ دا به داسې چینج کو چې مثلا he ordered، امر یې وکړو که نه، he ordered me not to curse me. به چې ته چینج شي ملګرو him ته که نه، ځکه چې me یا فرست پرسن به د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کېږي. دا به he ته چینج شي، خو که I وای he ته به چینج کېده، چې me دی him ته به چینج شي. که my وای his ته به چینج کېده، که my نوم وای his ته. he ordered not to curse him یا he ordered me not to curse him، ځکه امر باندې he ordered me not to curse him. نو ملګرو دغسې جمله ډېره عادي وه، تاسې کولی شئ چې چینج کړئ. زه ته ودرېږه د کمره به راواړوم یو 8 دقیقې. Oh, and that's gonna they advised me not to eat. Yani they said don't eat. They said they advised me not to eat. Dirham. Don't eat junk food. He requested me not to eat junk food. Perfect, Saddam brother. This is a perfect sentence. Yeah, now it's correct. So it is a sort of negative imperative sentence. In order to change an imperative sentence, you should delete. You should remove the quotation marks by using the infinitive to. Excellent. He ordered me not to curse him. انس صاحب ډیره زبردسته جمله، ماشه تختې باندې ما همداسې لیکلي لکه تا چې لیکلي دی. بلکل ښه، زه وبخښئ ملګرو د کمره یو څو ټکو ته راواړوم. ښه ملګرو، الله دې وکړي چې د ننني درس نه مو څه نه څه برداشت کړی وي. هغه خبرې وکړې دغه سید افغان صاحب، واقعیت د احساس نه نړۍ مننه او ژوندی دی وي، خوشحال دی وي. مرګلو تاسو ټولو احساساتو نه مننه. اکثره مرګلي ما سره د مسنجر له طریقه، وایبر او واتساپ له طریقه وصل دي او ماشاءالله ډېر ښکلی احساس لري. الله دې دوی ټولو ته د خپل د نیک احساس او د وطن د پرمختګ، د پښتو ژبې د تقویې او د خپل ورونو سره د همکارۍ او د دغو ټولو اجرونه ورکړي. واقعیت احساس یې د ستایلو دی. کاش لوړ پوړي مو همداسې نیک احساس درلودی، خو له بده مرغه ټول
ځینې وخت د اوس دغه ولسمشریزې ټاکنې را روانې دي دپاره ځینې دغسې حرکتونه داسې ناستې او ځینې داسې غونډې چې ټوله مطلبي دي دغه شی واقع د داسې مطلبي غونډو ناستو پاستو او کمیسیونونو په مقابل کې واقعا زه خفه کېږم یعنې دا چې د موقت وخت دپاره د یو چا په سترګو کې د خاورو اچولو دپاره یو کار موقت دغسې یو مطلب دپاره کېږي نو واقعا دغه یعنې سړی خواشینی کېږي چې څوک احساس ولري په هر صورت نو راځم د سید افغان ګران خبرې ته هغه دا چې ده وویلې چې له بده مرغه ځینو کنځلو ته تر سلهاوو کسان ناست وي خو موږ دا د اتمه میاشت چې تر اوسه پورې یعنې 18 نو اول خو سید افغان صاحب ته دا وایم چې دی دې نه خفه کېږي د احساس نه مننه او زه شخصا نه خفه کېږم تر اوسه پورې به څوک داسې هغه نه کړي چې یا ثابته نه شي کړی چې ما چاته ویلي چې حد اقل دغه ویډیو شیر کړي ځکه چې ما دغه درس شروع کړی دی دا د کوم امتیازګرۍ په خاطر نه دی زه د داسې مواردو جدي خلاف یم دا یو بل هدف نه لري د پردې تر شا او کوم داسې بل چا طرفه زه په مالي لحاظ مې ملاتړ نه کېږي په سیاسي لحاظ مې نه کېږي او دغه برنامې ما په ډېرو عادي امکاناتو د خپل وس مطابق چې څه مې زده و تاسو ته د دغه موضوعاتو د دغسې درسونو د رسولو په خاطر ما خپله د ډېرو عادي امکاناتو نه استفاده کړې او کوم او دغه یا د کمو خلکو ګډون یا نه ګډون دا ما روحیه نه ضعیفوي او نه یې له منځه وړي ما خپل د احساس له مخې دا کار شروع کړی دی نو که یو کس هم وي زه ورته درس وایم او که یو هم نه وي ورته دغه خپل برنامه زه تر اخیره پورې کوم او دې تر څنګ داسې برنامې مرګلو دا اولنۍ برنامه نه دی چې ما شروع کړي تاسو به شاید د ثانیې وای چې ډېرو مرګلو دغسې د انګلیسي ژبې د آنلاین تدریس پلانونه ونیوه در حالې کې چې دوی شروع کړه یو ورځ دوه ورځې تر یو هفتې نه هیڅ هم زیات دوام نه دی ورکړی ځکه چې خلک د مصروفیتونه لري مشغولتیاوې لري او یا نه غواړي چې دغه خپل وخت ضایع کړي د دې په خاطر چې خپل وخت د نورو په اختیار کې ورکړي غواړي خپله د ځان په نفع ځینې استفاده وکړي خو ما د تاسو په خاطر واقعیت یقین وکړه چې ډېر لوی دلته چې کوم ما په خوا او شا کې مرګلي دي او دا نږدې د ما مشغولتیا او مصروفیتونو نه خبر دي او هغه دې ته حیران دي چې یعنې څنګه زه دومره وخت ورکوم په هفتې کې 2 ورځې مکملې نو زه کولی شم چې د دغو ورځو نه دغه وخت نه چې تاسو درکوم نوره د ځان په نفع استفاده وکړم خو دا ماته مهمه نه دی مهمه ماته تاسو آینده د یقین وکړه افغانان په ټوله نړۍ کې د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خاص کر د انګلیسي ژبې د نه زده کړې له امله رقم ستونزو سره لاس او ګریوان دي ما خپله لیدلي دي نو هغې په اساس ما وایي چې د دوی د ستونزو د حل دپاره او د دوی ته د سهولتونو د مهیا کولو په خاطر ما دغه اقدام وکړو او دا کوم او دې تر څنګ چې کله انګلیسي ژبه ختمه شي وروسته له دې نه به زه د قرآن کریم د زده کړه او د هغې نه شاته د قرآن کریم تجوید لړۍ پیل کوم انشاءالله در حالې کې چې سید قاري صاحبان هم شته خلک ډېر معتبر علما کرام هم شته یعقوب هم ځینو مواردو کې خپل په تلاش کړی وي خو یا به یې مشغولتیاوې نه ایجابه وي چې دوی ځینې وخت د وطنوالو په اختیار کې ورکړي او یا نه پوهېږم دغه اوسني ټکنالوژۍ سره به بلد نه وي په هر صورت ځینې ستونزې به وي حتما زه په هغو باندې انتقاد نه کوم خو زه د خپل احساس له مخې انشاءالله څومره چې ماته معلومات شته د تجوید د قرآن د زده کړې په برخه کې د قرآن د تجوید په برخه کې نو هغې نه په استفادې سره به زه انشاءالله بعدي لړۍ همدا شروع کوم خو دا ما مورال نه ضعیفه کوي او نه زه په دې خفه کېږم چې څوک ګډون کوي او څوک ګډون نه کوي سید افغان ګران دا مې خاص تو په خاطر ووی چې مثلا ته خواشینی کېږه ما ته خفه کېږه زه چې نه خفه کېږم ته خو بیخي ما خفه کېږه ځکه چې زه سره د دومره چې زحمت وباسم او دا هغه ده او دا چې زه نه خفه کېږم تاسو خو بیخي ما خفه کېږه خو بیا هم د احساس نه د نړۍ مننه دې نه دا معلومیږي چې تاسو ډېر سپېڅلی احساس لرئ واقعیت دردېږئ او د وطن او د هیوادوالو په دردېږئ الله دې دغسې احساس اجرونه درکړي مننه خوشحال اوسئ خو خیر دا دغو خبرو ته ما خفه کېږئ ژوند د لوړې ژورې لري مرګلي دي څوک په څه شي کې دلچسپي لري او څوک څه شي کې نو هر څه نه د هر څه توقع نه کېږي نو په هر صورت مرګلو تاسې خفه کېږئ ما دا وړه موضوعات دي خو یو خواهش مې دا دی مرګلو که غواړئ چې د موقع نه استفاده وکړئ شاته لکه مشت غوندې لاسونه مو روړل نه وي او د وخت نه مو استفاده کړې وي دغه وخت نه استفاده وکړئ ما نه یې مه کوئ ولې هر چا نه چې کوئ وایي کوئ خو وخت نه استفاده وکړئ په انګلیسي ژبه زده کړه کې مه کوئ که درته ګټوره نه وي یا اساسیت ورسره لرئ یا یې زده کړه لازمه نه ګڼئ مه کوئ خو په یو دغسې د خپل وخت نه یو دغسې اعظمي استفاده وکړئ په دغسې مواردو کې چې هغه تاسو ته د
په دردخور وي یا مثلا ګټور تمامیږي، نو تاسو هغه مواردو کې خپل وخت یعنی مصرف کوئ او وخت مو ضایع کوئ ما، نو واقعیت بیا به ارمان کوئ او لکه لوسونه به مروړئ، بیا به وخت تیر وي، په لاس به څه شی نه درځي. نو دې په خاطر ملګرو او سید افغان صاحب خاص کر تا ته وایم چې ملګری ته په دا خفه کېږم او نور ملګري دې هم نه خفه کېږي. او مننه صدام ګرانه، احساسات نړۍ مننه. بس داسې ډېر ملګري دي واقعیت، ځینې ماته مسنجر کې ځینې میسیجونه ډېر راځي او زه مسنجر کې ټولو ملګرو پیغامونو ته ډېر په وخت رسیدګي کوم، نو اکثرو احساسات د ستایلو دي او ټول زه برداشت کوی شم د ټولو نه. خیر د سید افغان ګرانه مشکل نشته، دا خبرې شته، هیڅ خبره نه ده. ما د خپل احساس نه مخې دا کار کړی دی، هغه دوی هغه دی چې دوی هغې کوي که نه. زه شجاع ګرانه نړۍ مننه، الله مو خوشحال لره، الله مو عزتمن لره، بس تاسو نظر نیک دی، الله مو خوشحال لره. او فیاض پیر ګرانه نړۍ مننه، الله مو خوشحال لره. او شفیع الله ګرانه الله مو خوشحال لره، الله دې اجرونه درکړي. بس دا د ستاسو احساسات، د ستاسو پیرزوینې او د ستاسو نیک نظریات دا هر څه دي ماته، بس ضرور نه دی چې وایي هغه څه وایي په ډېرو څه کوي بلا دې واخلم او ملګری یو ساعته خو نرې ساعته. ممکن د ډېرو نه د تاسې هم بهتر یې، هغه دا چې په در نه خوري هغونه تاسې ماته ښه مهمه نه دی. او داسې ولو که سید افغان ګران تاسو د هر څه نه دا توقع نه لرئ، ولو که کنځلو ته مثلا په زرهاوو کسان حاضرېږي، نو هغه کنځلو دا برنامه نه دی. او زه په دې باندې یعنې خوشحال یم په دې چې دې کې کم دي، دا معنی چې دې ته هغه چند ملګري راځي چې هغه وقت د علم د زده کړې سره، د تعلیم د زده کړې سره یعنې علاقه لري. داسې یعنې د اوتو بوتو والا خلک نه دي، یا داسې چټي پټي خلک نه دي، دا وقت د استعداد والا خلک دي، دا د برداشت والا خلک دي، دا د تعلیم او تحصیل والا خلک دي. یعنی دلته ولو که موږ سره د ګوتو په شمېر محدودې مثلا څیرې یا محدود شخصیتونه وجود لري، خو دا هغه غښتلي او پیاوړي شخصیتونه چې واقعیت د هېواد پرمختګ دپاره مثبت څرګندېدای شي. او دې تر څنګ یعنې موږ تاسو دپاره د دوی آینده روښانه معلومیږي. نو مهمه نه دی هغه چې هر څوک په هر موقف کې دی او هسې برنامو کې چې څوک ګډون کوي هغه خپل شخصیت تر سوال لاندې راولي، نو مهمه نه دی. او تاسو صمیم ګرانه د وخت په باره کې پوښتنه کړې دی. زه به دومره ووایم چې موږ په اونۍ کې 2 ورځې د یعنې چهارشنبه او جمعه ورځ، اونۍ کې 2 ورځې چهارشنبه او جمعه د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو درس شروع کېږي. یو ساعته درسي برنامه وي چې معمولا د افغانستان په وخت په شپې په 10 بجو باندې ختمیږي، چې اوس ممکن افغانستان کې 10 بجې وي. یعنې مطلب دا چې موږ یو ساعتي برنامه بالکل پای ته رسېدلې دی، نو 10 بجې موږ برنامه ختموو. خو دې په خاطر چې انس ځینو ملګرو نورو دغسې یادونه وکړه سید افغان صاحب، نو هغې په اساس ما ځینې معلومات ورکړه. صدام صاحب مننه، زه به بیا آینده کې انشاءالله په انګلیسي خبرې کوم، خو دا چې د برنامې اختتام دی او د برنامې اخیر دی او یعنی وخت قید دی، نو په دې اساس که زه اوس انګلیسي خبرې هم وکړم ممکن یو نتیجې ته ونه رسېږو، نو بخښنه غواړم او انشاءالله آینده کې به کېږي. مرګلو نو اوس مرګلو 2 موارد زه درته وایم چې په کوټې د ریپورټ سپیچ کې 2 موارد نور هم پاتې دي چې آینده کې موږ باید په هغې باندې خبرې وکړو. هغه دا دی چې یو موږ خاص question یا interrogative sentences موږ ته پاتې دي، خو هغه کې یو yes no question دی، یو information question، دواړو طریقې بدلولو فرق لري. نو yes no question او information question په دې باندې به هم زه خبرې کوم په آینده بعدي درسونو کې. او دې تر څنګ مرګلو ځینې وخت کې د ټینس نه بدلېږي. موږ ریپورټینګ ورب کا فکر مو وي ټوله سیډ وویلې، یعنې سمپل پاست ټینس مو وکارولو، نو سمپل پاست ټینس مو وکارولو. نو دې په خاطر ممکن دا he says یا he will say یا he has said، نو دغسې موارد نو هغې دپاره څنګه بیا چینج کېږو. صدام صاحب ویلی دی چې استاد ولې خفه یې ګرانه، در حالی کې چې فکر کوم نه پوهېږم ما خفه نه یم، خوشحال اوسې. ځینې موارد و چې هغې باندې مو خبرې وکړې تا و تاک مرګلي په پښتو پوهېږي، هغه به بیا درته ترجمه کړي ځکه چې وخت ډېر باریک دی، اخري لحظاتو ته نږدې شوي یو، د درس اختتام دی.
نو په دې اساس هغه به انشاءالله درته وایي چې موضوع څه وه. خو یعنې موضوع دا وه چې ځینې ملګري در سره علاقه نه لري او ځینو یعنې نورو برنامو کې چې هغه یعنې لازمې نه وي هغې کې هغه لري هغې باندې ما خبرې وکړي. زه البته شخصا خواشینی نه یم، زه خفه نه یم، زه تر اوسه پورې چې څنګه وم هغسې یم. خو خواهش مې بیا هم د ملګرو دا دی چې د وخت نه په استفادې سره یعنې باید دوی خپل درسونه زده کړي. نو په دې اساس ملګرو نو انشاءالله چې بعدي درسونو کې به موږ په کوېشن باندې خبرې کوو او ځینې داسې مواردو کې چې هغې کې ټینس تغییر نه کوي په هغې باندې به خبرې کوو. نو تر بعدي درسونو پورې چې انشاءالله راتلونکي جمعې ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو به شروعېږي. تر هغه وخته پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه او ښې چارې. عزتمن اوسئ ملګرو.